سلامونه او نیکی هیلې د صرافۍ دپاره ډیټابیس جوړولو ویډیوګانې تاسو په انټرنیټ کې بل هیڅ ځای نشئ پیدا کولی، یوازې زما ټیک ټاک او دلته یوټیوب چینل کې پیدا کولی شئ. تاسو ته به زه د نن وښیم د صفر نه چې څنګه تاسو کولی شئ قدم په قدم باندې د صرافۍ دپاره ډیټابیس جوړ کړئ. لومړی موږ راځو وارده حوالو ته. دا هغه حوالې دي چې یو بل صراف یې موږ ته وایي، موږ یې ځان سره ثبتوو او بیا یې اجرا کوو. په دې کې کرنسیانې، د صرافانو حسابونه، بیلانسونه، حواله، صادره حواله، دغه شانته د بیلانسونه دي، ټول معلومات شته دي. خو موږ به یوازې نن د دغه حوالې وارده برخه تاسو ته تشریح کړم. نو له ما سره اوسئ، انشاءالله ډېر ژر به دا زده کړئ. لومړی راځو دلته وګورئ، دا د حوالې نمبر دی. یو حواله صراف موږ ته وویلې، زه د هغې صراف دلته مې حساب کولی شم انتخاب کړم. مقدار د پیسو ده، مقدار د پیسو دلته ولیکم، فرض مثال 15,000 افغانۍ دي. دا هم کرنسي ده، که په افغانۍ وي نو زه همدغه افغانۍ کرنسي انتخابوم. دا نرخ فروش او نرخ خرید ده. اوس به راشو ګرفت خانې ته، یعنې د هغه مقدار دی چې حواله شوي دي 15,000 افغانۍ. که دلته کولی شو موږ کرنسي ورته افغانۍ انتخاب کړو. نرخ خرید، نرخ فروش دا هم شته. مقدار تبادله، مقدار تبادله مطلب دا دی که چیرته دغه افغانۍ یا د کرنسي ډالر وي نو دا به څو افغانۍ ترې جوړېږي. نو دلته وګورئ مقدار تبادله راغی، په 70 افغانیو باندې چې خرڅ شي تبادله شي نو دونه افغانۍ ترې جوړېږي. دلته هم کرنسي ده. نو که چیرته زه بیا دلته دا کرنسي تبدیله کړم، فرض مثال افغانۍ کړم او بیا راشم دلته دا کرنسي USD کړم، ډالر یې کړم، نو دونه ډالر ته جوړېږي. کمیشن د حوالې دا دی، تاسو دلته کمیشن د حوالې لیکلی شئ. دا هم د مفاد تبادله د اسعارو ده، یعنی دغه 1500 افغانۍ چې تاسو ډالر ته تبدیل کړل نو دونه هغه تبادلې د اسعارو نه تاسو ته یو 3 افغانۍ ګټه یا 3 ډالره وښي ګټه راځي. همدا ډول که تاسو دلته دا USD کړئ یا یورو کړئ او دا راشي افغانۍ کوي نو دلته وګورئ تبادله د اسعارو نه تاسو اوس دونه ګټه کوئ، ځکه دلته 15,000 ډالر دي نو حتما دونه ګټه په صرافۍ کې هم کېږي. او دا یې هم تبادله د اسعارو شوه. بیا راځو دلته دا هم په اتومات ډول باندې راځي، دې نه تېرېږو. دلته راځو منبع ته، منبع به کابل ولیکو، فرستنده او ګرینده نوم ولیکو. پرداخت دلته که چېرته موږ دا تر اوسنۍ پرداخت کړي، پرداخت نشدی لیکو. او که چېرته بیا هغه کس راغی ګرینده پیسې غوښتې، په هغه وخت کې تاسو خزانه انتخاب کړئ یا هم د یو صراف د بل حساب یا د یو مشتری حساب د نه اجرا کوئ نو هغه حساب انتخاب کړئ، یا به د هغې د حساب نه دا په خپله کم شي. نو ډېر دقیق دی او که غواړئ تاسو یې زده کړئ نو زه راځم دلته د صفر نه تاسو ته ښیم چې څنګه یې جوړوئ. وښئ زه به دلته یو صفحه خلاصه کړم، بیا به راشم پیج لیاوټ ته. په پیج لیاوټ کې به دا صفحه خلاصه کړم، بیا به راشم دلته به دا معلومات ولیکم، حوالې نمبر، صراف، حساب، هلته فارسي لیکلو دلته پښتو ولیکم، ګرفت دا ګرفت ولیکم یا ډیبټ او کریډټ هم تاسو لیکلی شئ. د دې لپاره چې دا کار اسانه شي زه به لاړ شم دا ټوله دا برخه به زه کاپي کړم، تاسو خپله هم کولی شئ جوړ کړئ. نو دا دلته زه راغلم، دا به داسې پیسټ کړم. نو دا مې دلته ولیکل. اوس به راشم دلته به زه یو حواله نمبر ولیکم، 100 مثلا 4. اوس به راشم دلته به د صرافانو حسابونه څنګه دلته راولم. دلته به د دې دپاره لاړ شم، ډیټا به انتخاب کړم، بیا په ډیټا ویلیډیشن باندې به کلیک وکړم، دا به مې انتخاب کړم. بیا به دلته راشم دا لیست انتخاب کړم، سورس کې به کلیک وکړم. دلته ما د صرافانو دلته حسابونه لیکلي دي، نو دغه حسابونه نه دغه نومونه باندې کلیک کوم او بیا اوکې وهم. صحیح شو. اوس وګورم دلته د صرافانو لیست ماته راځي. صحیح شو. نو د یو صراف حساب انتخابوم، بیا راځم دا به لږ زه غټ کړم. ګرفت مقدار دا دی 15,000 مثلا افغانۍ لیکم. دلته به کرنسي څنګه لیکم، بیا به لاړ شم دلته د ډیټا ولیډیشن باندې دا به کلیک کړم، بیا دلته راشم لیست به انتخاب کړم، دلته به ورته ولیکم افغانۍ کاما USD یعنی ډالر یا EUR او بیا د پاکستاني کلدارو لپاره
KQR صحیح شو. نور کرنسیان هم تاسو لیکلی فقط منځ کې کاما ورکوئ په انګلیسي باندې صحیح شو. اوس دلته وګورئ زه افغانۍ مې انتخاب کړم. نرخ فروش بس تاسو نرخ فروش ورته ولیکئ، نرخ خرید ورته ولیکئ، مقدار تبادله. اوس به دا موږ څنګه تبادله کوو؟ نو که زه یوازې لنډ په لنډه زه تبادله کړم خو اسانه ده. هغه دا ده چې مساوي به ووهم، دا ضرب دی، د ضرب علامه دا دی او بیا دا خانه انتخاب کوم. نو دا خو اسانه ده چې دا داسې شو. اوس که غواړم دلته هم کرنسي راشي نو څه کوم؟ دلته راځم کلیک کوم، بیا کاپي او راځم دلته پیست سپیشل او دلته ډیټا ولیډیشن باندې کلیک کوم. اوکې اوس دلته وګورم دلته هم کرنسیانې راځي. خو مسله اوس دا ده که زه دلته اوس دا ډالر انتخابوم نو دلته به بیا بیرته راځم، بیا به څنګه کوم؟ دا خو صحیح دی، دلته به افغانۍ انتخابوم او که چېرته مثلا دا افغانۍ وي نو بیا به څه کوم؟ بیا مجبوره دی دلته بیرته لاړ شم، د ضرب په ځای باندې تقسیم علامه په خپله باندې ولیکم، ځکه دا خو بیا د تقسیم علامې ته اړتیا ده، باید تقسیم شي. نو بیا دونه افغانۍ ترېنه راځي، وبښئ د 15,000 افغانۍ نه بیا دونه ډالر جوړېږي. بیا به راځم دلته بیا هم څه کوم؟ USD ډالر انتخابوم. نو دا پروسه ډېره اوږده ده، داسې مشکله ده چې داسې مخته ولاړ شو. نو راځو د دې لپاره ما یو فارموله جوړه کړې ده، هغه فارموله به راواخلم، دلته به زه تاسو ته در وښیم چې څنګه کار کوي. لکه دلته وګورئ ما تاسو ته وښوده چې دلته زه USD افغانۍ کړم، نو دلته وګورئ خپله تبادله او کرنسیانو باندې تغییر خپله راځي. او که زه دلته ډالر کړم نو اتومات په خپله باندې تقسیم او ضرب په خپله اجرا کوي. وګوره نو د دې لپاره ما فارموله کارولې ده، دا فارموله ده. زه راځم دا فارموله مکمل کاپي کوم، دلته به زه دا پخوانی فارمول پاکم او دا اتومات فارمول چې دا به جوړ کړم، دا به ولیکم. صحیح شو. دلته مې پیسټ کړو، انټر وهم. ښه، یو مشکل دا دی چې دا کار ځکه نه کوي چې دا مخکې چې کوم فارمول دا ما کارولی و هغه په یو جدول کې و، نو دلته دا موقعیت د خانو ګډوډ دی، نه پېژني، ګډوډ نه دی لکه دا یې نه پېژني. نو زه ځم دا بیرته پاکوم، دا فارمول به زه بیرته پاکم. اوس به راشم دا جدول دغه خانې به ټولې انتخاب کړم، بیا به لاړ شم انزرټ ته، بیا به راشم ټیبل ته او دلته به دا به هم ټیک مار وي، اوکې به ووایم. ښه، اوس که راشم زه دلته دغه فارمول څنګه کار کوي او که نه کنټرول وي وهم او د فارمول یې ډایرکټ کار وکړو. که زه دلته چېرته اوس کرنسي افغانۍ کړم نو او دا هم افغانۍ کړم نو وګوره دا دی. او که چېرته دا مثلا USD وي دا وګوره دا، او که دا چېرته مثلا افغانۍ وي او دا USD کړم اوس اتومات شو. کمیشن د حوالې خو موږ په خپله لیکو. صحیح شو. دلته کوم فارمول اړتیا نشته. مفاد تبادلې هم باید موږ ته دا اتومات راوباسي. مفاد دا دی چې که چېرته مساوي وهم، مساوي مې ووهله، بیا دا ضرب د نرخ صحیح شو، او بیا منفي، بیا دا ضرب د نرخ خرید. د دې دواړو تفاوت منځ کې چې کوم حساب راځي هغه به دغه وي، هغه به موږ دلته مفاد ښیي. خو چونکې دلته موږ کرنسي تبدیلوو را تغییروو، کله به منفي، کله به د ضرب په ځای تقسیم کوو، کله به تقسیم په ځای ضرب کوو، دلته کرنسیانې
نو ماته پکار ده چې داسې فورمول وکاروم چې دا کرنسیانو په نظر د کرنسیانو تغییر او تبدیل ته دلته موږ ته مفاد وښیي. تقسیم نه ضرب ته واوړي، ضرب نه تقسیم ته واوړي. نو د دې لپاره ما دغلته یو فورمول کارولی دی. را به شم دغه دا فورمول دی، نو لوی فورمول دی، زه تاسو ته وښیم. دا فورمول دی، کاپي، دا مې کاپي کړله، اسکیپ بټن وهم، بیا راځم دا شیټ ته او دلته به دلته پیسټ کړه. دا دی اوس وګورئ، دا هم په اتومات ډول باندې. او د کرنسۍ دپاره هم که چېرته مثلا دا تغییر او تبدیل کوي نو کرنسي هم باید په اتومات ډول باندې وي چې هلته موږ ته کار اسانه شي. د هغې دپاره ما یو فورمول کارولی دی کرنسي دپاره، دا دی، دا ډېر اسانه دی، تاسو خپله هم لیکلی شئ. دې فورموله ده، دا کاپي کوم، سکیپ وهم، شیټ ته راغلم، دلته به کلیک کړم، کنټرول وي مې ووهلو، صحیح شو. دا فورمول دلته راغی، دا بیرته کوچنی کوم. نو دا په دې طریقه باندې موږ دا د حوالې وارده برخه جوړه کړه. اوس منبع ولیکه، کابل، فرستنده مثلا احمد، گیرنده محمد، او دلته درکونه چې دي، درکونه هم اسانه کار دی. ډیټا ولیډیشن ته لاړ شه، ډیټا ټاپ کې ډیټا ولیډیشن لیسټینګ ته کلیک وکړه، بیا دلته راشه، دا ټول انتخاب کړه. دا په دې معنی چې دا حواله تاسو د کوم درک څخه اجرا کوئ، د خزانې نه اجرا کوئ، او که تر اوسه لا کس نه وي راغلی، صرف ثبت کړي وي، نو پرداخت ناشده ورته ولیکئ. او که د کوم مشتري یا د بل صرف د حساب ورته کوئ، نو دا دی. دلته به هم تاریخ ورته ولیکئ. تاریخ دپاره به څه کوئ، کنټرول او دغه سر په سر نقطې چې دي سیمیکالن دا وایي، دا به د نن ورځې تاریخ پکې ولیکي. نو دا بالکل دقیق دی. څومره هم سافټویرونه چې دي همدغه کار کوي. تاسو ته اړتیا نشته نور په انټرنیټ کې سرګردانه شئ، یوازې ما چینل چې دی سبسکرایب یې کړئ او ټیک ټاک کې مې هم فالو کړئ تر څو نور برخو ویډیوګانې هم وګورئ. مننه. البته کولی شئ دا فایل د ټلګرام نه ډاونلوډ کړئ په وړیا توګه. زما ټلګرام لینک هم شته دی، تاسو یې په بایو کې یا هم په کمنټ کې کتلی شئ یا په سکرین باندې درته ښکاري.